کیسه د کیسې نوم دی ناوې ته پنځه خبرې. ځوان چې کله واده وکړو نو خپلې مېرمنې ته یې داسې نصیحتونه وکړل: زما پنځه خبرې واوره او تل یې در سره په یاد ولره. او کله اوله خبره: زما د پلار او مور خدمت کوه. او بل: زه له تا سره ډېره مینه لرم نو ځکه مې له تا سره واده وکړ او د کور ته مې راوستې. که چیرې ما له تا سره مینه نه درلوده نو هېڅکله مې له تا سره واده نه کوو. دویمه خبره دا چې په یاد ولره زه انسان یم، فرښته نه یم. نو کوم وخت له ما څخه تېروتنه کېده نو سترګې پرې پټې کړه او بښنه وکړه، ځکه د انسان څخه وخت ناوخت وړې وړې تېروتنې کېږي. نو هیله ده چې په وړو وړو خبرو باندې زړه بد نه کړې. او درېیمه خبره دا چې کله زه غوسه ومه نو ماته د غوسې په وخت کې جوابونه مه راکوه، ځکه که چیرې خاوند غوسه وي او په دې وخت کې مېرمن په جوابونو پیل وکړي نو دا حالات د خاوند او مېرمنې اړیکو لپاره ناوړې پایلې لرلی شي. که زه غوسه وم نو ته د حوصلې او ارامو مغزو څخه کار واخله، او که چیرې ته غوسه وې نو بیا به زه له حوصلې څخه کار اخلم. ځکه که په یو وخت کې دواړه له طرفه غوسه وشي نو ناوړې پایلې لري. څلورمه خبره دا ده چې ما سره د هر ډول نیاز او راز خبرې کولی شي، خو د چا ګیلې، شکونه او شکایتونه مه راته بیانوه، ځکه د مېرمنې او خاوند ژوند ډېر خوږ وي، خو د خواښې خبرې، اندور خبرې او د فلاني خبرې زموږ د خوږ ژوند کې زهر شیندلی شي. نو د همدې لپاره تر ډېره حده له ګیلو او شکایتونو څخه ډډه وکړه. پنځمه خبره دا ده چې زړه یو دی، یا خو به پکې مینه ځایږي او یا به نفرتونه پکې ځای پیدا کړي. په یو وخت کې دا دواړه شیان په زړه کې نشي ځایېدی. که چیرې په تېروتنه کې زما کومه خبره په تا بده ولګېده نو په زړه کې یې مه ساته او ما سره د زړه د اخلاصه خبرې کوه. په زړه کې د بدو خبرو ته ځای مه ورکوه، ځکه کله چې انسان وړو وړو او بدو خبرو او خاطرو ته ځای ورکړي نو یو ورځ د انسان د شیطان د وسوسو ښکار شي او په زړه کې د مینې پر ځای نفرتونه پیدا شي. او کله چې په اړیکه کې نفرتونه پیدا شي نو هغه اړیکه هېڅکله هم دوامداره اړیکه نشي کېدی. نو نفرت چې پیدا شي خاوند د مېرمن او مېرمن د خاوند دشمنان سي او د یو بل په مرګ او ورکېدو خوشحاله وي. نو هېڅکله نفرت ته په زړه کې ځای مه ورکوئ. یو څه وخت دی، یو څه وخت ژوند دی، ښه په مینه او محبت یې تېر کړئ. دوستانو زموږ چینل در سره سابسکرایب او فالو کړئ. تر بلې عبرتناکې کیسې مو په لوی الله سپارم.